السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول چې د شاهد انور صاحب خبرې اورو، هغې نه وروسته چې دی بیا یو څو خبرې کوو. कहते हो कि मेरा अल्लाह मालिक है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पूरे आलम का मालिक हूँ, ईसाई का, सिख का, हिंदू का, जानवर का। अल्लाह ने मेहनत को शर्त किया है और अल्लाह गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह को पता है गरीब लूज़र है, काम चोर है, हराम खोर है, निकम्मा है, 2 टके का है, गरीब की कोई औकात नहीं। माल गनीमत है, अल्लाह माल उसको देता है जिससे अल्लाह प्यार करता हो। अल्लाह अमीर से बहुत प्यार करता है। अल्लाह को पता है कि अमीर ज़िम्मेदार है, गरीब की, यतीम की खिदमत कर सकता है, मेरे अहकाम हज पे जा सकता है, उम्रा पे जा सकता है। अल्लाह को पता है गरीब तोते की तरह बहुत बक बक करता है, उड़ नहीं सकता। अमीर बाज है, खामोश रहता है लेकिन ऊंचाई पे उड़ता है। गरीब भोसड़ी वाला है, د 2 خبرې چې टके دی का هغه है, خو काम تاسو चोर है, واورېدلې. कुछ नहीं। اوله خبره خو چې دی هغه دا کومه چې شاهد انور وروره نه تا سره زمونږ کومه پوله او پټی شریک دی او نه بله کومه داسې شخصي مسله ده. ستا کاروبار دی، هغې دپاره چې دی ته مارکیټینګ کې دا ستا حق دی. کولی شي چې د خپل کاروبار دپاره مارکیټینګ وکړي، ځکه ته د امازون کورس خرڅې، هغه هم په 300 یا په 280 ډالره باندې. نو خلک چې دی هغې دپاره مارکیټینګ کوي او ته هم دا حق لري چې د خپل کاروبار دپاره مارکیټینګ وکړي او خلک به دې مطمئن کړي چې ستا دا کورس واخلي په دومره ډالرو باندې. صرف مسله دا ده چې ته د خپل مارکیټینګ دپاره د دین غلط استعمال مه کوه. تا چې دا کومه خبره کړې ده چې غریب د الله سبحانه وتعالی بدې شي او د الله خوښ نه دی او مالدار چې دی دا د الله خوښ دی، نو دا خبره چې دا مطلقاً غلطه ده. الله سبحانه وتعالی مال هغه چاته هم ورکوي چې چا سره مینه محبت لري او هغه چاته هم ورکوي چې چا سره مینه محبت نه لري. الله سبحانه وتعالی تنگ وخت او غربت او فقر هغه چا باندې راولي چې چا سره مینه محبت لري او په هغه چا باندې دا غربت او فقر راولي چې چا سره مینه محبت نه لري. نو دا فقر او غربت دا د دې سبب نه دی چې الله سبحانه وتعالی چا سره مینه لري یا نه لري. او دغه رنګې دا مال چې دی، دولت او مالداري، دا هم د دې سبب نه دی چې یو چا سره مال ډیر دی نو هغې سره به الله مینه لري. بالکل داسې نه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. نو دا خبره مطلقاً غلطه ده. تاسو چې کوم فکر دی چې غني او مالدار د الله خوښ دی ځکه ورته مال ورکړی دی، او فقیر او غریب دا د الله بدی شي ځکه هغې ته مال او دولت نه دی ورکړی. دا خبره بالکل غلطه ده. الله سبحانه وتعالی خپل دوست او دښمن دواړو ته مال ورکړي او د دې چې ډېر مثالونه موجود دي. په دنیا کې غټ مالدار څوک تیر شوي دي؟ قارون چې هغې سره دومره مال و الله سبحانه وتعالی هغې ته دومره خزانې ورکړې وي چې د هغې د خزانې چابیانې په اوښانو باندې بار وي. نو آیا قارون هغه د الله سبحانه وتعالی خوښ و؟ الله ته ګران و ځکه یې ورته دغه مال ورکړی و؟ کله، هیڅ کله هم داسې نه ده. او دغه رنګې ډیر نبیان چې دی هغه تیر شوي دي چې هغې ته الله سبحانه وتعالی مال نه ورکړی، هغې خپل ژوند چې دی په غربت کې تیر کړی دی. نو آیا دغه نبیان هغه د الله سبحانه وتعالی بدي شو؟ کله داسې نه ده. نو خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی رزق ورکوي چاله چې وغواړي، والله یرزق من یشاء. او الله سبحانه وتعالی د خپلې مینې محبت دپاره مال چې دی معیار نه دی ګرځولی. الله فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين. محض مال چې دی، صرف مال او مالدارتوب، دا د الله سره د مینې او محبت نښه نه ده او نه الله د بنده سره د مینې او محبت نښه ده. نو دا خبره چې دی بالکل غلطه ده. نو الله سبحانه وتعالی ته څوک ګران دي؟ الله سبحانه وتعالی ته هغه خلک ګران دي چې هغې په مالدارۍ کې هم د الله سبحانه وتعالی طاعت کوي او د الله سبحانه وتعالی قانون ته غاړه ږدي. او هغه خلک هم ګران دي چې کوم په تنګۍ کې او په سختۍ کې او په غربت او فقر کې هم الله سبحانه وتعالی ته
خپله غاړه ږدي او د الله سبحانه وتعالی تابعداري کوي. دا خلک چې دی الله سبحانه وتعالی ته ګران خلک دي، که هغه مالدار دي او که غریبانان دي. ځینو احادیثو کې د غریبانانو هغه فضیلت راغلی دی چې غریب خلک به د مالدارو نه هغه جنت ته مخکې ځي. دلته هغه غریب مراد دی چې هغه خپل ژوند دی د الله سبحانه وتعالی په طاعت باندې تیر کړی او په خپل غربت او فقر باندې صبر کړی، نو دغه خلک به د مالدار نه مخکې ځي جنت ته. دا د هغوی لپاره فضیلت دی. وجه دا ده چې دغه خلکو سره مال نه او دولت نه نو حساب کتاب به کمی، نو دیو به چې دی جنت ته مخکې ځي. نو چرې هم داسې نه ده چې هر فقیر الله ته خوښ دی او هر مالدار چې دی هغه هم الله ته خوښ دی، یا هر فقیر د الله بدی شي یا هر مالدار چې دی د الله بدی شي. بالکل هم داسې نه ده.